بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د انجینر صاحب واکمن په فارم کې ماشاءالله د ټول فارم چې دا تقریبا 95% موبیلیار د کوپکس موبیلیار فرانسوي نسل چې لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت راوړي نو هغه ډاکټر صاحب انجینر صاحب ډېر وخت نه استعمالي او دا فارم جوړ کړي نو دلته د اول نسل غواګانې شته د دویم نسل مشته د اوس د په دریم نسل کې دي په تاداو کې تادا فارم سره کم جوړ کړي انجینر صاحب محترم. ما خو ډاکټر صاحب محترم فارم مې جوړ کړ بس یو ځین او بل ځین مې غواګانې وخت مختلف جنسونه را سره نو بیا ما د لر سپین غر ستنې تطبیق لټولې ګیګنټ او میګاټا نو د هغې شرکت نه موږ ډېر راضي یقینا چې ډېر خدمت یې کړی دی او الله دې نور هم توفیق ورکړي چې خدمت وکړي. ډېرې ښې ستنې راغلي دا ټول نسل ما د لر سپین غر د شرکت نه جوړ کړی دی. دا اوس ما سره خپل میګاټ ستن ولاړه ده په دویم نس باندې ده تقریبا تر 10-12 کیلو پورې شوده کوي. دا د دې غوا مور خالته ولاړه ده خپله دا دویم نسل دی. څومره شوده کوي؟ تقریبا 12 کیلو تر 13 کیلو پورې شوده کوي. د بچی خو والته صحیح امخ کې مو ولیده او بل یو خواله دی چې خدي بچیم ډېری راوړي او څلوېښتم ورځ باندې بیا ته تیریږي نو تیرولو کې موږ نه فاضابوي او مستحکمې دي ښې قوي ستنې دي دغه سپین غر چې کومې دي. صحیح دا ګیګنټ لور ده. دا د ګیګنټ لور ده. دا یو نس لنګه شوې ده او دا اوس د دویم نس باندې بلاغ به د څلور میاشتې د دویم په اول لنګون باندې 28 کیلو تر 20 کیلو پورې شوده کړي دي. 28 نه 10 پورې ښه. اوس دویم نس ده. دا دویم نس څومره وخت کېږي دا؟ دا څلور میاشتې بلار به ده. څلور میاشتې بلار به ده. تقریبا داسې وه چې دا 14 میاشتې تېره شوې وه اول ځل باندې 14 میاشتې. ته څه فکر کوې دا نسل ډېر زر غویمه کېږي نه؟ ډېر زر غویمه کېږي. تقریبا موږ سره د 14 میاشتې نه غوا خوسۍ نه ده اوښتې. د 14 او په نهمه میاشت 10 ماش وار راوړي بیا موږ یې 2-3 ځل مس کوو دا له غټ ځان وکړي چې وده وکړي بعد د هغې نه به تېره کړي. موږ باضابطي 4 رقمې 14مه میاشت باندې 14مه وار راوړو. صحیح. دا هم د ګیګنټ لور ده. دا هم دویم نس باندې بلار به ده. اول نس کې دم کړي تقریبا 40 کیلو پورې دې کړي. صحیح ده. نو دا دویم نس چې شي د غولانځه بیا نور هم غټېږي انشاءالله تعالی دا 10 نه به دا پورته شي. اگر چې دا زیاده دی ډېر زیات سخت دی خو بیا هم دا نسل مقاومت لري د خاطره چې د ماسټایټس او د نورو ناروغیو سره وانه وړي د پاکوالی چې دی ډېر زیات ضرور دی. دا هم ګیګنټ ده. دا هم ګیګنټ ده. دا ګیګنټ ده په دریم نس بلار به ده. په دریم نس. السلام علیکم. دا څومره شیدې کوي؟ دا 23 کیلو پورې دام شیدې کوي. 28 پورې. 28 پورې. دا هم د ګیګنټ لور وه. دا هم د ګیګنټ لور ده. او دا موږ یو کورنۍ غوا ته ستن کړې وه. ښه دی کورنۍ غوا نه راغلې وه. دا د کورنۍ غوا نه راغلې. دا تا خپله دغه کړې وه ساتلې دې وه. کورنۍ غوا وه هغې ته هم ګیګنټ ستن کړې وه. د دې څه حساب دی انجینر صاحب؟ دا چې ده دا دا یو دغه غوا وه پنجابۍ او هغې ته مونږ ګیګنټ ستن وکړو نو دې ته او تقریبا چې دا تازه لنګ دی نو تر 15-20 کیلو پورې شوده کوي. صحیح. دا چې دا د اومیګاډ ده. دا هم تقریبا تر 10-15 کیلو پورې شوده کوي. 10 نه 15 پورې. ښه دا د اومیګاډ دا د دریم لنګون باندې دا په دریم نس باندې ده. او هغه اومیګاډ ستن چې موږ هغه غوا ما در وښودله چې دویم نس باندې وه دی مور ده. هغه سر کې چې اول سر کې چې ولاړه ده. صحیح. دا تقریبا 15 نسه لنګه شوې ده. 15 18 کیلو پورې شوده کوي. دا د اومیګاډ لور ده. دا د اومیګاډ لور ده. څومره شودې کوي دا؟ 18 کیلو کوي. 18 بس دغه خپې لږې نوکان وال غواړي دي انشاءالله تعالی. دا چې دا هم د اومیګاډ ده. دا د اومیګاډ ده. دا د اومیګاډ ده. یو ځل موږ د ګیګنټ ستنې ته وایي 2 بچي راوړو. 2 یو ځای. دواړه ښځې دي. دا څومره شودې کوي؟ دا چې تازه لنګ یې 15 کیلو پورې. 15 پورې کوي. صحیح ده. دا موبیلیار نسل دغه نه ښي د بدن نه ښي ځان ډېر نه خرابوي.
د خپو نه معلومیږي دا کلکې دي نسبتا دا چې دا بونیکس ده دا د بونیکس لور ده دا بونیکس لور ده ښه دا خو یو ځل لنګه شوې ده اوس تقریبا شپږ اووه میاشتې بلار ولا ده ښه اووه میاشتې بلار وي د مور لکه چې ولسټین وه نه د دې مور ولسټین وه او ولسټین تور والی دی دا د رنګ موضوع د سي اکثره په اول نسل کې چې دا تور سپینې بې د وخت په تېرېدلو باندې بې دا دغه کېږي دا بدلېږي په کلاره ښه او مور یې دا ده بلکل چې دی مور شو دی د مومبیلر څه نه وږي خامخا دا تور رنګ چې ده په سور باندې غالب وي او ورپسې دا چې شی جنس صاحب دا چې دام ګیګنټ ده ښه دا هم د ګیګنټ دا ماشاءالله شدو دي ښه دا په دویم نس لار به ده ښه لنګه شوې ده اوس دویم ځل ښه دا چې شروع ما الله څخه نه راغله خو 40 کیلو به شو ده کېده 40 ته پورې صحیح شانت انجینر صاحب پلان لري چې خدای پاک دې د کار د نورم ښه کړي نو وخت په تېرېدلو باندې در سره ساحه شته نو په دغه ساحه کې به دی به کلاره باندې دا ځای برابر کړي